ولې له موږ سره خبره هم چې خبره ده اوس موږ باید ورسره مرسته وکړو خیر کې تر 15 ورځې پورې یو هم نه غواړم چې قرارګاه ته راشئ په قرارګاه کې څه کوئ ان د قرارګاه په 100 متره کې هم باید ونه وینم همدومره زما کار کولی شي سمه ده پیسې دې پیشکي درکوم پیسې پیشکي ورکوي تر ټولو تکړه کسان راولېږه لږ بیړه والله چې تاسو پسې ډېر خفه شوم ډګروال صاحب والله بالله یاره دوهانه زه 15 ورځې دلته نه اوسېږم تم تر هغه وخته رخصت یې دوهانه ښه وخت ولرئ آفرین درخم جگران صاحب کېنه الیاسا استغفر الله جگران صاحب زه د خواته کېنم الیاسا کېنه اله کېنم کېنه کنه په خیر راغلی مونږ ته ووایم ته له کوم ځای نه راغلې الیاسا د باندې نه یعنې د باندې نه له یوه ملګري سره ولیدل باندې اورېدل حیدر د باندې له خپل یوې ملګرې سره لیدلې وامې اورېدل هغه څه ډول ملګرې ده پوښتنه دې واورېده زر کوه ځواب ورکړه څنګه یوه ملګرې ده نورمال ستاندرد یوه ملګرې یوه نږدې ملګرې مې ده نورمال هو ستاندرد یوه ستاندرد ساده ملګرې ها ساده هو جګړن صاحب زه به م یوه پوښتنه وکړم ویلې چې زما یوه نږدې ملګرې ده مثلا که دا پوښتنه وکړو چې څومره یوه نږدې ملګرې دې ده ډېره ښه پوښتنه مننه کوم ډېره ښه پوښتنه ځواب یعنې څنګه توران صاحب زه سم پوه نه شوم نږدې ده نږدې ملګرې مې ده یعنې لرې نه نږدې ده یوه نږدې ملګرې مې ده له پوښتنې نه د خلاصېدو په څېر یې ځواب ورکړه نه زه خو وایم چې له موږ نه اصلي پوښتنه هېره شوه هغه څه ده یعنې د هغې ملګري نسب څه دی د چا څه کېږي موږ هغه پېژنو او که نه موږ باید دا پوښتنه وکړو جګړن صاحب دا هم ډېره ښه پوښتنه رښتیا وایي چې د ملګري په خوله دې برکت شه هو هغه ملګری خو دی د چا څه نه کېږي الیاسا لکه چې تاسې همداسې ده زه تاسې څه زمری تا فکر وکړه چې ته به رسوا نه شې الیاسا تا د جنرال صاحب کوتان لور سره تا راغځولی او موږ به نه خبرېږو همداسې ده که نه الیاسا زه تاسې ته وضاحت درکولی شم جګړن صاحب وضاحت درکوم وضاحت راکړه د څه شي وضاحت راکوې د څه شي وضاحت راکوې کمقله ته موږ ته د څه شي وضاحت راکوې د جنرال صاحب کوتان لور د جنرال لور ته موږ ته د څه شي وضاحت راکوې لیونیه تا خپل عقل له لاسه ورکړی ته دومره څنګه زړور شوی کمقله په رښتیا همدا تا څه کړي دي الیاسا جګړن صاحب دا خو زړه دی دې خبرو پسې نه ګرځي توبه خدایه څه وکړم الیاسا ووایه جګړن صاحب ته خو تر اوسه پلار شوی نه یې که نه کاش چې شوی وای ځکه چې له دې نه وروسته به پلار نه شي جنرال کوتان چې مارکوس ته کومه سزا ورکړې وه هغه به تا ته هم درکړي الیاسا نه جګړن صاحب
هرومرو یې ولي نه مې ولې پرېږده چې ویې ولي دا څه شی ده ودې ولي نه نه حق دی باید وی ولي نه نه الیاسا ته ختم شوی جنرال صاحب کوتان دا ولي خو څنګه چې څوک خپل دښمن ولي هماغسې ولي ولي خو زما ذهن ته یو څه راغلل بیا هم نیکمرغه یې موږ دا کار جنرال صاحب کوتان ته نه پرېږدو منځو کې هله و بیخي ښه خبره څه کوو جګړن صاحب اوس داسې یو کار کوو ملګرو مهرباني الهام دمیره هله نه نه صبر وکړئ داسې مه کوئ وینې څه دغسې آفرین وهئ خیر دی داسې مه کوئ پرېږدئ چې تښتي ما سره مرسته وکړئ خیر دی خیر دی مې پرېږده خیر دی ما سره مرسته وکړئ داسې مه کوئ ودرېږه ودرېږه چېرته مه تښته ودرېږه هله چېرته ودرېږه چېرته تښتېده دروازه خلاصه کړه خلاصوم جګړن صاحب خلاصوم داسې مه وهئ لکه دښمن مو چې اوسم راته باید دروازه خلاصه کړه مرسته وکړئ خدای زما ملا یې راماته کړه په خدای نه خلاصوم لمړی بریدمنه چې اقدامیان نه خلاصوم دلته چې مړ هم شم نه خلاصوم پوه شوم نن شپه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب هر څه چې وکړئ نه خلاصوم
چیرته یې؟ څه دې وکړل؟ ډګروال صاحب سره حرکت وکړه. سمه ده لومړی بریدمن، ډېر پام کوه. ستا د خبر پته وه. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب، اندېښنه مه کوئ. سبا ته څو بجې حرکت کوو پلاره؟ لږ وروسته به حرکت وکړو. سبا د زه ستونزه نه لرم. زما کار چې خلاص شو نو زه هم بیا درځم. ناوخته کوې خو به نه. نه د لور د کلیزې په ورځ ناوخته کوم. ماښام چې زه هم ورسېدم بیا کیک پرې کوو. زه ورځم. زه موړ شوم، زه ورځم. کوپوزه وخت لرئ جنرال صاحب؟ البته وخت لرم. زما د کار کوټې ته ځو. کېنه کوپوزه. څه مو وکړل؟ لاس په کار شوي یو. هر څه زموږ د پلان په اساس مخته روان دي. یعنې سارا له روغتون نه وتښته، خو لومړی بریدمنه چې اقدام یې څاري. یعنې ته اوس وایې چې هغه جلۍ هرومرو له مرکز نه غش اخیستل غواړي او هغه پیدا کوي؟ هو جنرال صاحب، زه په ډېر اټکل سره دا فکر کوم. ډېر ښه. زه سبا ته د یو څو ورځو لپاره له ښار نه د باندې وځم. هر څنګه چې وي ته خو په قرارګاه کې زه به لږ رخصتي وکړم. سبا ته د عایشې کلیزه هم ده. وایم چې له هغې سره لږ وخت تېر کړم. سمه ده جنرال صاحب، زه بیا له پرمختګ نه تاسې خبره وکړم. د مرکز مسله ډېره اوږده شوه دا رزیل. موږ باید د دې رزیل کیسه نوره ختمه کړو. ته ډېره بیړه کوې. زه ډاډمن نه یم چې دې هډوکه به جوش کړی وي. زه ډاډه یم. هله دا لرې که. لاس دې خوځولی شي؟ په کراره غځولی شم. وګوره پښه مې هم غځولی شم. ته ولې دومره بیړه کوې مارکوزه؟ ځینې کارونه دي چې زه یې باید ترسره کړم. ولیده بیرته راغلی. یا هم په بل عبارت سره زما په فکر ځینې انسانان دي چې ډېر ژوند یې کړ، نور نو هغوی باید ختم شي. ډېر ښه. زموږ چمتوالی خلاص شو مارکوزه. ما په پښو ودروئ. صبر وکړه په کراره. په کراره ډېر ښه. اوس نو بیخي ښه شو.
سایفو سده وکړل لوړې بریدمنې ما ته مو چې کومه سیمه ښودلې وه والا په هغې سیمه کې له پولې نه د تېرېدو لپاره له 5 لارو نه له 3 لارو نه اټکل وکړه ما هم ځان ته یوه لاره غوره کړه روان یم تا څه وکړل د پولې تېره شوې نه نیم تېره شوې خو لږ پاتې کله چې له پولې نه تېره شوم بیا خبر درکوم او د ځای په اړه دقیق معلومات درکوم سمه ده لومړی بریدمنې د خبر په تمه تا څه وکړل د سیمه تېره شوې تا ووهي چیرته روانه یې ته ځان ډېره هوښیاره ګڼې پستې رزیلې خو له مانه نشي خلاصېدلی والله چې دم شوی چای دی په لاسو دې برکت شه زمری وای دوهانه ژوندی اوسې دارو دې شه دویم بریدمن دقت راحت اوسئ ملګرو راحت اوسئ ایا دوهانه موږ ته چا نشته ګرانه څنګه به نه وي جګړن صاحب له رخصتۍ نه د بیرته راتلو په وخت کې مې تاسو ته کلچې پخ کړي لږ وروسته یې راوړم ګرمې ګرمې وخورئ ستا له خدای نه قربان شم ژوندی اوسئ زمریه په اجازه مو جګړن صاحب منډه که چغدام او الیاس چیرته دي لکه چې الیاس ناوخته راځي جګړن صاحب کله چې زه راتلم د کوټې دروازه یې بنده وه الله الله دا چې موږ پرې ځان وغورځو تر اوسه به په هوش نه وي راغلی جګړن صاحب اوس مو هم لږه سزا ورکړې والله دویم بریدمن الهام یا زریم امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب جګړن صاحب ډګروال کوپوس تاسې غوښتې وي سمه ده الهامه سمه ده انشاءالله خیرات به وي رښتیا چې د ملګري چېرته ده والا جګړن صاحب سهار مې د عسکر په بلاک کې هم ونه لیده توبه توبه راځه راځه جګړن زه مو راغوښتی وم ډګروال صاحب سارا پرون شپه له روغتون نه وتښتېده یعنې هغه هم داسې فکر کوي یعنې څنګه ډګروال صاحب فکر کوم چې سارا د غچ اخیستلو لپاره هرومرو مرکوز ته ځان رسوي د همدې لپاره هغه پرون شپه له روغتون نه وتلې ده اوس لومړی بریدمنه چې اقدام هغه څاري کابو یو ساعت مخکې له پولې نه تېر شوي کله چې اقدام موږ ته خبر راکړه موږ بیا لاس په کار کېدلی شو د همدې لپاره د اتلانو ډله د عملیاتو لپاره چمتو اوسي امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب مننه کوم سایفو
ساره هغه کسانو ته پیسې ورکړې و دې لیدل ومې لیدل لومړی بریدمنې ته هغه کسان وساره موږ باید هیڅ هم له پامه ونه غورځوو پوه شوې پوه شوم لومړی بریدمنې لومړی بریدمن چې اقدام یم اورم چې اقدام ډګروال صاحب موږ په سوریه کې یو ساره اوس دلته یو ځای ته دننه شوه هلته یو دوه کسانو ته پیسې ورکړې فکر کوم چې هڅه کوي د مارکوس ځای پیدا کړي زه له نږدې نه ورپسې یم سمه ده لومړی بریدمن چې اقدام ډېر پام کوه داسې کوم کار ونه کړې چې ځان لږ وخت سره مخ کړي امرم پر ځای کېږي زه وړم عایشې مېرمنې هیله کوم مننه کوم ورور جانه ژوندی اوسې ښه مو وکړه چې دلته راغلو پلاره زه دې ځای پسې ډېره خفه شوې وم ته خو دا ومنه چې ستا د کلیزې په ورځ دلته راتلل ښه فکر ډېر ښه فکر دې کړی و ډېر ښه شکر دی دې پاکې هوا ته وګوره هغه څه ژوند دی له قرارګاه نه کور ته او له کور نه قرارګاه ته ښه وشول ښه وشول که نه ساداته هو جنرال صاحب هله دننه هله چې ځو ډېر ښه دننه راشئ څومره ښه آخر هم راغلو هوا ډېره سړه ده هو جنرال صاحب دا ځای باید ګرم کو ساده د اور ځای درته معلوم دی جنرال صاحب زه هم درته هغه درکوم اور قطعی درکوم چېرته ده دلته به زه زر بیرته راځم پلارجانه الله الله بلې نه موږ هم دا اوس راورسېدو یوه شېبه د پلار په څنګ کې مې هم خبرې مې نشوې کولی اوس نو خپلې کوټې ته راغلم څنګه یې ښه یم زه ښه یم څنګه چې پوهېږې اوس له خپلو ملګرو سره مې په قرارګاه کې یم ښه نو ستا سفر څنګه تېر شو ډېر ښه تېر شو الیاسه دا ډېر ښه ځای دی کاشکې ته هم له ما سره دلته وای هو ګرانې والا چې ډېر ښه کار کېده خو څه وکړو نصیب به مو همداسې وي په هر حال که خوښه دې وي زه تا ډېره نه بوخته وم سمه ده ګرانه بل وخت به بیا خبرې وکړو سمه ده ګلان تیار شول مننه کوم بله سمه ده په پیغام کې راولېږه اوس نو زموږ چې اقدام ملګری د هغې رزیلې جلۍ نوم څه و ساره چې اقدام هغې جلۍ پسې ده بیخي همداسې ده حیدره انشاءالله چې دا ځل به موږ مارکوس ته ورسوي خو زه یو څه وایم که هغې رزیلې جلۍ دا ځل بیا د چې اقدام ملګري اعصاب خراب کړل ملګرو دا ځل موږ هم هلته نه یو قسم کوم چې هغې جلۍ ته لغته ورکوي او په کوی کې غورځوي رښتیا وایي جګړن صاحب تېر ځل یې هغې ته څنګه وهل ورکړي وو که نه دې میردواره موږ هغې ته هسې اتله نه وایو هغه ښاغلي الیاس خو دا ځل ډېره زیاته ناوخته کړه هغه چېرته دی هغه جګړن صاحب د الیاس ګناه نه ده
هغه نن ماښام رخصت وغوښته ما هم ورته نن رخصت ورکړ د څه لپاره جګړن صاحب اصل کې الیاس راته له تاسو نه اجازه غوښته خو د پرونې پیښې له امله له تاسو نه شرمېده ما ورته بیا اجازه ورکړه ودې شرمېږي هغه و جګړن صاحب نن د جلۍ کلیزه د هغه هم هغه حیرانوي کیسه کوي داسې ډېر په حواس سره راغی هیله وکړه او له ما نه اجازه وغوښته یعنې ما هم خفه نشو کړی توبه توبه خدایا هغه خلک نه دي په مرګ د بېهوشه کېدو فکر کوي ګوره رښتیا وایم خدای به غلطه پرېکړه ده پوهېږې والله هر څه چې وایي حق مو دی جګړن صاحب لکه چې موږ پرون په هغه هلک ډېر فشار راوړه کله چې سهار راغی داسې د بیشو په څېر دومره پاتې و چې ژړلې وای زما زړه هم پرې وسوځېده خفه مې نشو کړی او اجازه مې ورکړه البته کله چې جنرال کوتان خبر شو زه بیا ګورم چې هغه څنګه ځان ترې ژغوري هغه جګړن صاحب دا څه کوي اوس نو هغه الیاس غواړي چې جلۍ حیرانه کړي داسې نه چې جنرال صاحب کوتان هغه حیران کړي انشاءالله علي انشاءالله همداسې به وشي انشاءالله مبالغه وه خو جګړن صاحب دا ځل په رښتیا چې د مینې سمندر ته ننوتی دی یعنې هغه ساده او عاجزه الیاس دا ځل په رښتیا مین شوی دی ته ماته صبر راکړې خدایه ډېر لرې ځای و سمه ده هله راځئ له قدم هو لکه چې جنرال صاحب قدم وهلو ته راوته دا ډېر ښه وخت دی بیا هم وخت دی ښه دی الیاسه ګورم چې عایشه دې وګورې څه کوي دا منظرې کاش چې د هم له ما سره وای کاش چې الیاسا کلیزه دې مبارک شه په تا مې باور نه راځي ګرانه ډېره ښکلې ښکارې زه دننه درتلی شم جنرال صاحب مې ولید ووته او قدم وهلو ته ووته زر خو به بیرته نه راځي که نه انشاءالله چې رابه نشي یعنې زه وایم چې رابه نشي په عمومي لارې راغلم نیم ساعت مې پیاده مزل کړی هوا ډېره سړه دی خو وهلم یعنې څه وکړم سمه ده یعنې که ډېره سړ دې شوي وي درشم که نه راځه مه درېږه راځه سمه ده داسې چې د درځم زه تا ته چای اچوم سمه ده دا ځای ډېر ښایسته دی مننه کوم دارو ده شه مننه کوم ستا د لاس چای څښل مې هم په نصیب کې و ډېر ښایسته دي مننه کوم دا ډالۍ دې نه خلاصوې ګرانه ترموز مو هم ډېر ښایسته دی ژوندی اوسي خوشحاله شوم چې خوښ دې شول سمه ده دا چې ته مې داسې حیرانه کړې خوښ دې شول ډېر ښه ډېر ښایسته خو ستا په همدا لږ لیونتوب هم نه دی زه لکه چې لږ همداسې یم کله چې موضوع ستا وي هغه څنګه دې اجازه واخیسته راغلی قومندانانو ته مې ګران یم ژوندي دې وي یعنې په یو ډول مې اجازه واخیسته که خوښه دې وي کینو ولې نه سمه ده سمه ده سمه ده راځه
رزیلې جلې نور نو زه لاړه شه په خدای هوا ډېره سړه ده ډېره سړه ده هرې خواته واوره پرته ده دا واخله قهوه هم یخه شوې ده موټر زر تیار کړئ لږ وروسته حرکت کوو سمه ده والیده لکه چې مارکوس هم دلته اوسېږي سارا پام کوه چې هڅونه کې ولیده پام کوه